تازه او د پرمختګ خبر افغانستان کې د ټاپي پروژې عملی چارې پیلېږي. د کانونو او پټرولیم وزارت مسؤلین وایي چې په نږدې راتلونکي کې به په هیواد کې د ټاپي پروژې د عملي چارو د پیل لړۍ پیل شي. دغه وزارت زیاتوي چې د ټاپي پروژې د کارونو په اړه یې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت سره خبرې پیل کړي دي. افغانستان به د دې پروژې له لارې هر کال کابو 500 میلیونه ډالره د ټرانزیټ او کله چې د ټاپي پروژه بشپړه شي نو تر 10 کلونو به 500 میلیونه متره مکعبه ګاز او تر 20 کلونو پورې به 1 میلیارد متره مکعبه ګاز ترلاسه کوي. د لومړنیو څېړنو او شمیرو له مخې د ټاپي ګازو پایپ لاین به هر کال 33 میلیارده متره مکعبه ګاز لیږدوي. د خصوصي سکتور غړي هم د افغانستان په اقتصاد کې د ټاپي پروژې عملي کېدل اړین بولي.